ډونالډ ټرمپ او سپینې ماڼۍ ته ډیر بد خبر. ټرمپ باندې څه شوي دي؟ ولې روغتون ته انتقال شوی دی؟ امریکا کې وضعیت څنګه ترنګلی شوی دی؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو سلاکار خبر ورکړی چې نوموړی دا مهال له ناسم روغتیایي وضعیت څخه کړیږي او زیاتوي چې ټرمپ روغتیایي وضعیت کرار نور هم خرابېدونکی دی. دا خبره CNN ټلویزیون په یو راپور کې د خپل خبریال جیم اکوسټا په حواله کړې ده. نوموړي ویلي په ټاکنیزو چارو کې د ولسمشر ټرمپ له یو سلاکار سره خبرې کړې دي او نوموړي ورته منلي چې ټرمپ روغتیایي جدي ستونزه لري. که څه هم د سلاکار نوم نه دی یاد شوی، خو ویلي دي چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له امله دا مهال ولسمشر ټرمپ جدي درملنه او څار یې کیږي. د CNN د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ تازه د ساه په اخیستلو کې هم ستونزه پیدا کړې ده او زیاته کړې ده چې په اوس مهال کې سخته ساه اخلي، خو سپینه ماڼۍ بیا د نوموړي وضعیت روغتیایي بولي او وایي ولسمشر ټرمپ روغتیایي وضعیت په اړه تر دې مهاله د اندېښنې کوم څه نشته. 2 ورځې وړاندې طبي ازموینه وښوده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې ملینا ټرمپ دواړه پر کورونا وایروس اخته شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل د تازه خبرونو لپاره در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.